السلام علیکم، زه یم انعام الله خان او تاسو ګورئ پښتو کمپیوټر اکیډمي. کتونکو که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیا بیل آیکن باندې کلیک وکړئ چې تاسو ته زموږ ویډیو د کتو لپاره ټول نه مخکې راځي. ویورز پرون موږ په فایل کې سیو ایز چې موږ کمپلیټ کړل نو پرنټ کوو چې پرنټ فایل چې د پیجز چې دا موږ څنګه پرنټ کوو. نو دا د اولنی چې دا پرنټر مایکروسافټ پرنټ ټو پی ډي اف دا زموږ سره ریډي دی. بل زموږ څومره کاپیانې وباسو، دا پیج دی زموږ نه، موږ څومره کاپیانې وباسو 1 2 3 د 1 نه چې دی 5 کاپیانې وباسه، د 2 نه 5 کاپیانې وباسه، 3 نه وباسه. نو په دې طریقه به زموږ سره کاپیانې وباسي. بیا پرنټ آل پیجز، ټول پیجونه پرنټ کا. پرنټ کرنٹ پیجز چې د هغې نه 5 کاپیانې وباسه. بل بیا پرنټ کرنٹ پرنٹ کسٹم پرنٹ باندې چې مونږ کله کلیک وکړو بیا موږ دلته کې ورکړو چې د 2 نه 5 کاپیانې وباسه، او بیا د 5 نه 5 کاپیانې وباسه، د 10 نه 5 کاپیانې وباسه، او د 16 نه 5 کاپیانې وباسه. په دې طریقه باندې به دا موږ سره کاپیانې وباسه. دې نه موږ د کاپیانې کمولی زیاتولی شو، په ماوس باندې هم کولی شو او په کیبورډ نه هم کولی شو چې یار 8 کاپیانې ته وباسه. بیا د موږ سره لاندې په دې کې پرنټ ون سایډ. نو ون سایډ چې دی هغه پیجونه فرنټ کا، او بیا یو پیج لکه څنګه چې بوکي په یو پیج باندې 1 او بل پیج باندې 2. نو په یو پاڼه کې چې هغه 2 پیجونه نو دغه شان دي فرنټ ون سایډ. نو د ون سایډ باندې چې دی هغه پیجونه فرنټ کا دا، او نه چې دی انکلیکټډ. نو یو سایډ باندې پیجونه فرنټ کا، فرنټر به په یو سایډ باندې پیجونه فرنټ کړي ټول به راوباسي، او بیا په بل سایډ باندې چې دی فیوزونه د سره والی بیا به ورته کېده فرنټر ته. نو په بل سایډ به هم په لکه مطلب 8 به فیوزونه به فرنټ کړي 2 3 او بیا 1 3 5 7 بیا 9 11 اول به دغه فرنټ کړي. بیا چې په بل سایډ باندې تاسو کړئ نو هغه بیا 2 4 6 8 او 10 په دې طریقه به دا بل سایډ به فرنټ کړي. بیا د کلیکټډ انکلیکټډ. نو انکلیکټډ مطلب د 1 نه چې دی هغه 3 کاپیانې وباسه، دا څومره کاپیانې تاسو وایي دا 2 نه 3 کاپیانې وباسه، 4 ته وباسه، 5 ته وباسه، څومره کاپي زموږ دلته کې لیکلي وي. دا به د 1 پیج نه چې دی 8 کاپیانې وباسي، یا به 2 پیج نه چې دی هغه به 8 کاپیانې وباسي. په دې طریقه باندې څومره کاپیانې ورته موږ ویلي. بیا زموږ سره پورټریټ اینډ لینډسکیپ. دا زموږ سره په پورټریټ کې دا ولاړ چې کوم ښکاري، چې موږ کله لینډسکیپ ته راکوز کړو نو پروت به دې طریقه باندې فرنټ کړ، نو زموږ سره به دا لینډسکیپ ښکاري. بیا زموږ سره دا فیچ چې کوم ټایپس دي نو هغه زموږ سره دی لیټر دی، لیګل، سټیټمنټ، ایگزیکټیو. دا زموږ سره ډېر شی دغه چې دي A3 A4 A5 دا زموږ سره ډېر شی د فیچ ټایپ دي. نو عام چې په بازار کې چې کوم پیجز میلاویږي او عام پیج چې هغه موږ په A4 کې به پیج پرنټ کوو. بیا نارمل مارجن چې دی، مارجن څومره دی د پیج نه چې کوم غاړو د سایزونه ښکاري سایډ ښکاري نو دا زموږ سره چې دا مارجن دی. مطلب دا زموږ سره دا د کرښو دننه زموږ سره پیج دی، او د لیکایي پر منځ کې او د کرښو په منځ کې زموږ سره د خالي ځای ښکارېږي. دا زموږ سره اپ سایډ مارجن دی، دا زموږ سره باټم مارجن دی، دا زموږ سره رایټ سایډ دی، دا زموږ سره لیفټ سایډ مارجن دی. دا موږ زیاتولی کمولی شو. دا موږ دې مارجن نه راشو. دا زموږ سره نیرو مارجن چې دی هغه 1.27 دی، ټاپ لیفټ او باټم چې دی هغه هم دغه شانتي دی. ټاپ چې دی هغه 2.54 او دا بیا 2.54 سانتي میټر، باټم چې دا هم دومره دي. په دې طریقه باندې بیا کسټم مارجن باندې موږ خپل طرف نه هم ایډ کولی شو چې زموږ ټاپ څومره پکار دی او زموږ لیفټ څومره پکار دی. دا مارجن دین زیاتولی کمولی موږ شو. دا زه زیاتوم، دا زه به اوس په پیجز کې چینجز چې دی هغه به وینئ. بیا اوکې نو د پیج هغه مارجن چې دی هغه ما ډېر زیات کړو. رایټ سایډ ته مې 3.24 کړو او لیفټ سایډ ته چې دی هم دومره کړو. نو دې ځینې تاسو د مارجن چې دی هغه زیاتولی کمولی شي. بیا زموږ د 1 پیج پر شیټ. نو موږ په یو پیج باندې څو شیټونه غواړو. دا دغه چې موږ څنګه ښکاري، د آیکن چې موږ څنګه ښکاري، نو په دې طریقه به زموږ سره دا پیجونه فرنټ کوي. په 2 پیج پر شیټ به موږ فرنټ کوي، 2 پیجونه په یو پیج باندې موږ فرنټ کوي. 4 پیجز پر شیټ، او دغه شان 8 پیج پر شیټ، او 16 پیج پر شیټ. نو په دې طریقه باندې دا پیجونه چې دا موږ ایډ کولی شو، پیجونه شیټونه ورته ایډ کولی.